د پوهاند اسماعیل یون د لیکنې تحلیلي لنډیز. پوهاند اسماعیل یون چې د افغانستان یو ملتپاله جوړ شنونکی د سیمهییزو شخړو د تحلیل کارپو او د کابل پوهنتون پخوانی استاد دی. په خپله تازه لیکنه له دوحې تر استانبول خبرې کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پوځي نښتو خبرو اترو او سیاسي تعاملاتو یو روڼ، کره او ژور تحلیل وړاندې کړی دی. د یون دا لیکنه د پیښو د بیان سربیره د ملي دریځ، سیاسي هوښیارۍ او تاریخي شعور انعکاس وړاندې کوي. هغه لیکي افغانستان د پاکستان له هوایي برید وروسته دغه غلیم ته په بېساري چټک نظامي ځواب ورکړ او تر 23 پاکستاني چوڼۍ یې وځپلې. د کار پاکستان جر خبرو ته کېنو. د دې پیښې په سیوري کې یون دا پیغام ورکوي چې افغان ملت نور یوازې د عکس العمل پر حالات ولاړ نه دی، بلکې د اقدام دریځ ته رسېدلی دی. یون څرګندوي افغانان که خپلو کې اختلافات هم لري، د پردي یرغل پر وړاندې متحد درېږي. دې پیښې د ولس او نظام ترمنځ یو نوی پیوستون رامنځته کړ. د په وینا دا یو تاریخي ثبوت دی چې افغانان د عزت او خپلواکۍ ملت دی، نه د تسلیمۍ او ویش. د خبرو اترو په برخه کې پوهاند یون دا روښانه کوي چې د قطر او استانبول ناستو کې افغان پلاوی له سیاسي پختګۍ، ژبني دقت او هوښیار دریځ سره ګډون کړی و، خو پاکستاني لوری ګډ وډ د اخترونو ورکوونکی او یو اړخیز و. د په باور افغان لوري د پاکستان دوه مخی سیاست، ژبني چلونه او د سولې تر شا پټ پلانونه درک کړل او د سیاسي ماسکونو شاته پټ دریځونه یې رابرسېره کړل. یون ټینګار کوي د خبرو اترو پر مهال باید د سرحد ټکی نه بلکې د ډیورنډ فرضي کرښه وکارول شي او د خیبر پښتونخوا پر ځای د پاکستان تر اشغال لاندې پښتونخوا اصطلاحات وکارول شي، ځکه دا یوازې ژبني بدلون نه بلکې د تاریخي حقونو ژبه ده. پوهاند یون داسې وړاندیزونه وړاندې کوي. له پاکستانه د ټي ټي پي د نه راتګ تضمین وغوښتل شي. پاکستان د داعش او نورو افغان ضد ډلو پالنه بنده کړي. افغان لوری باید د پاکستان پر سیاسي جوړښت څرګند دریځ ولري. د هوایي حریم، اقتصادي فشار او ترانزیت په برخو کې باید متقابل سیاست غوره شي. افغانستان باید د ډرون او عصري وسلو پر اخښت ته جدي پام وکړي. که اړتیاوي باید منظم او چریکي جګړه هم مهاله پیل شي او د ترهګرۍ نړیوال تعریف دی تنظیم شي چې دولتي تروریزم هم پکې راشي. پوهاند یون دا پیغام ورکوي چې افغان ملت نور یوازې د خبرو، دعاګانو او تسلیمۍ ملت نه دی. دا ملت د عزت، مقاومت، فکر، عمل او دریځ ملت دی. افغانستان باید له دې وروسته په سیمهییز سیاست کې د مساوي، پیاوړي او عزتمند شریک په توګه عمل وکړي. دا لیکنه د دوحې نه تر استانبوله د یو ملت د سیاسي بیدارۍ، ژمني مقاومت او تاریخي حافظې انځور دی. یون دا لیکنه د افغانستان د خپلواک دریځ نقشه بولي او وایي موږ نه یوازې د خبرو لپاره بلکې د خپل حق، حیثیت او عزت لپاره همدلته یو.